او د غونډې په دې برخه کې په ډېر درنښت بلنه ورکوو د مشال پوهنتون علمي مرستیال جناب نجیب الله بهادر صاحب ته چې تر څو د یادې غونډې په تړاو خپله اجمالي وینا موږ ته وړاندې کړي. جناب بهادر صاحب، دا به د ویاړ او د افتخار ځای واوسي چې د یو مسلمان انسان په توګه باندې سړی په داسې محافلو کې په داسې مجالسو کې حضور پیدا کوي. دویم افتخار او ویاړ دا دی چې ولو چې موږ هغه په شاید و باید شکل باندې د خدای تعالی کوم حق چې دی د دې دین او د شریعت او د قرآن څخه حق چې دی په هغه شکل باندې موږ نشو ادا کولی او نه مو دی ادا کړی، ولې بیا هم خدای تعالی موږ مسلمانان پیدا کړي یاستو او په دغه حالت کې ژوند کوو. دا د خدای تعالی لوی فضل دی چې غیر مسلمان نه یاستو او په دې باندې کلک معتقد یو چې خدای تعالی مو یو او قرآن د الله هغه سپېڅلی کتاب دی. دویم قدم کې ځای لري چې د ژورنالیزم پوهنځي د قدرمن رئیس محترم معاون صاحب عامر صاحب وبخښئ، تدریسي مدیر صاحب، درنو استادانو او ټولو محصلینو څخه ډېره زیاته مننه وکړم چې دغه ابتکار یې په لاره اچولی او دوی په مشال پوهنتون کې هغه خپله فعالیت او پیشقدمي ثابته کړه. دوستان عزیز، ما هر قدر کوشش بکنیم حق قرآن را ادا کرده نمیتوانیم، ولی باز هم از اینکه یادآوری از قرآن میکنیم، تلاوت از قرآن میکنیم، همین جای بسا افتخار است ما شد و جای دارد که یادآوری بکنم در مقطع زمانی و از این فرصت